دا خور سوال کړی دی، وایي بعضې خلکو نه موږ دا خبر اورو چې کومه زنانه چې هغه سر تور کړي او پټه خوا کړي، نو اگر که دا په یوازې په کور کې او دې سره څوک نه وي، نو دا خلک وایي چې په دې باندې لعنت راورېږي. نو دا خبره صحیح ده که نه ده؟ الجواب بالله المستعان. هغه د دې مسلې دا دی، المختصر به موږ دا خبره وکړو چې په زنانه باندې هېڅ پابندي نشته په لباس کې، چې کله دا په خپل کور کې ده، چې په خپل کور کې ده نو دا په امن ده، چې په خپل کور کې ده نو دا په پرده کې ده. نو لازم نه ده چې په دې باندې چې دا به خامخا پرده کوي په خپل کور کې. نو پرده خو هغه وخت کې لازم ده چې په هغې کې پردي سړي، هغه سړي چې هغې نه زنانه ستر او پرده کوي، نو په کور کې خو هغه څوک نه وي چې دا تی پرده او ستر کوي. نو بلکل دا که دې په سر باندې صحیح او که نه هر قسم لباس د استعمالولی شي چې کله په خپل کور کې ده، په دې کې څه حرج نشته دی. که هغه داسې چې سر یې ښکاری، لاسونه یې ښکاری، مټ یې ښکاری، په دې کې هېڅ خبره نشته دی. لکه اوس مثلا بعضې زنانه په کور کې کارونه کوي که نه، لکه خوراک پخوي او داسې نور کارونه کوي په کور کې، نو په دې کې څه حرج نشته دی. موږ دا خبره وکړه چې په هغه کور کې چې هغې کې ورسره نور څوک یي نه، صرف دا د دې د خاوند کور وي، نو په دې کور کې په دې باندې لازمه نه ده چې دغه کوم چې شرعي حجاب دی او کومه شرعي پرده ده هغه لازم نه ده په دې زنانه باندې چې دا وکړي. نو چې کله خطره یې داسې ځي چې هغه هلته خلک یې ورسره یا ورسره نور څوک که شریک په کور کې یا ورسره نور د دې خاوند وروڼه یې ورسره نور خلک، نو بیا لازمه ده چې دا به پرده کوي، ځکه هغه پرده چې کومه په هغې باندې بار لازمه ده، نو هغه به بیا که کور کې دننه نو هم کوي به، او که د کور نه بار نو هم به کوي. هذا والله اعلم.